الحمد لأهله والصلاة على أهلها أما بعد. معززو یورور پختنه کړې ده چې په لمانځه کې درود شریف رانه هیر شه. اوس زما لمونځ صحیح دی که نه؟ الجواب وبالله التوفیق. محترمه، اوله خبره ده چې موږ او تاسې باید لمونځونه د زړه په حضور باندې وکړو، نه داسې چې فکرونه سوچونه مو په کاروبار کې، په دوکانونو کې، په نورو ځایونو کې وي او دلته موږ او تاسې په لمانځه باندې ولاړ یو او دا دعوه کوو چې موږ د الله تبارک وتعالی سره مناجات کوو. داسې کول نه دي پکار. او دویم، ستاسې د مسلې جواب دا دی چې درود شریف په لمانځه کې فرض یا واجب نه دی. که پاته سي لمونځ ورباندې نه دی پاسید او د لمانځه ثواب ورباندې کمیږي. فقهای کرام چې د لمانځه سنن راخي نو هغه دا هم لیکي چې ویصلي علی النبي صلی الله علیه وسلم. نو دا د سنتو څخه ده چې پر نبی علیه الصلاة وسلام به درود شریف وایي تر تشهد وروسته. او دا شان په الجوهرة النیره کې راځي چې ولا تبطل الصلاة بترکها. که د چا څخه په لمانځه کې درود شریف هیر سي پاته سي لمونځ نه ورباندې باطلیږي، خو ثواب به یې کم وي. باید موږ او تاسې لمونځونه په فکر باندې وکړو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسې د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکيم الله صابر الحنفي صاحب.